سراج الدین حقانی څنګه غواړي د سوري جولاني واوسي؟ رحمت الله نبیل وایي داسې ښکاري چې د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر به په یو مناسب وخت کې په لږ اختلاف د افغانستان احمد جولاني جوړ شي. نوموړي دا هم ویلي چې د کندهاري طالبانو په ډله کې د ایران پراخ نوب سیمه ایز قدرتونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښایي په لږ مخالفت سره سراج الدین حقاني د افغانستان لپاره د سوریې محمد جولاني باندې بدل شي. نوموړي زیاته کړې چې پر کندهاري طالبانو د ایران ډیریدونکي نفوذ د دې حلقې د انحصاري پریکړو ترڅنګ یو شمېر سیمه ایزو قدرتونو ته هم سخت اندېښمن کړي دي. نبیل وایي دا بدلون به یوازې د افغانستان په داخلي شرایطو پورې نه وي تړلی بلکې د هیواد د لویدیځ ګاونډي په راتلونکي او په منځني ختیځ کې د نوي نظام د رامنځته کېدو له امله رامنځته شویو کړکېچونو د له منځه وړلو په وړتیا پورې هم اړه لري. خو نوموړی وایي د اوس لپاره چې کوم څه ارزښت پیدا کړی هغه به په سیمه ایزو معادلو کې د افغانستان بدلیدونکی دریځ دی. نبیل وایي د یوې ستراتیژیکې جغرافیه په توګه افغانستان تر ډیره حده خپل عنواني ارزښت له لاسه ورکړی او رول یې د سیمه ایزو پرمختګونو او د ګاونډیانو په چلند پورې تړلی تعبیر ته راټیټ شوی. په حقیقت کې په افغانستان کې پرمختګونه یوازې د داخلي پریکړو محصول نه دي بلکې په مستقیم ډول د سیمه ایزو سیالیو او شخړو تر اغېز لاندې دي. رحمت الله نبیل په منځني ختیځ کې بدلونونو ته په اشاره ویلي چې یادو بدلونونو د افغانستان راتلونکی نور هم پیچلی کړی ده. نبیل پر کندهاري طالبانو د ایران نفوذ ته په اشاره ویلي چې په کندهار کې د ایران رول او نفوذ او ځینو قدرتونو له ګټې سره په ټکر کې دي. د نوموړي په خبره پر کندهاري طالبانو دغه نفوذ کېدای شي چې د افغانستان په داخلي او سیمه ایزو مسایلو کې د بدلونونو د رامنځته کېدو لامل شي. د دغه پخواني افغان چارواکي په نظر د افغانستان برخلیک یوازې د داخلي ډلو په اراده نه بلکې په سیمه کې د کلیدي قدرتونو په چلند پورې اړه لري.